بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد. یو ورور پېښور څخه پوښتنه کړې ده، مفتي صاحب محترم، زکات په حواله باندې زموږ والد صاحب وفات سو، زموږ درې ورونه دوې خوندې دي. زموږ خوندې په غریبانو خلکو واده دي. ایا موږ ورونه د خوندو ته زکات ورکولی سو که یا؟ او حال دا دی چې زموږ خوندې د پلار په میراث کې هم را شریک وي، خو لکه تا ته معلومه ده موږ پښتانه خوندو ته میراث نه ورکو، نو زه اوس دغه مجبوره غریبه خور ته زکات ورکوی سم که یا؟ محترمه په ډېر ادب گزارش دا دی چې زکات د مال خیره ده. زکات غریب، محتاج، مسکین ته ورکول کیږي. او د زکات په باره کې علما بیان فرمایي چې د ټولو څخه بهترین د زکات مصرف هغه غریب رشتہ داران، خپلوان، عزیزان، قریبان چې غریبانی، نو هغه ته باید سړی ورکړي. لیکن علما دا هم فرمایي چې د ټولو څخه بنیادي شی دا دی چې خور هغه ضرورتمنی، غریبی، محتاجی، په غریبانو خلکو وادي، او خور د پلار په میراث کې د ورونو سره په جایداد کې حصہ لري. دا ډیره بې غیرتي او بې همتي ده چې سړی خور ته میراث خو نه ورکوي بلکې زکات ورکوي. علما لیکي چې کم څوک د نصاب په خپله مالک وي هغه د بل زکات نشي اخیستلی. د ورونو ته په خدمت کې دا گزارش دی چې که رښتیا د رشتهداري او د صله رحمي خیال سړی ساتي، نو د زکات بجای خپل خوندو ته میراث چې کم حق دی د دوی ورک. د ورونو ذکر کړی دی چې زموږ والد صاحب وفات سو، 10 کروڑه جایداد پات سو، درې ورونه دوه خوندې دي، نو په 10 کروڑه جایداد کې چې 1 کروڑ هم و دواړو خوندو ته ورکې 50 50 لک روپۍ، نو بیا د زکات د خوندو ته څه ضرورت؟ دا خو موږ دا خوندې په خپله ذلیله کړي دي. او دا هم درته وایم ځینې خلک پښتانه دا وایي چې موږ خوندو ته د میراث وویل، اخور ویل ما معاف کړي. اکثر هغه ښه دینداره خلک نو دای چې د پلار د مرګ یو 3 یا یو هفته بعد بیا خوندې راوبولي چې ستی د پلار په میراث کې حصه جوړېږي. خوندې وایي وروره موږ در بخښلي دي. غور سره واوري، د خوندو دغه بخښه په شریعت او په اسلام کې جایز نه ده. ډېر مې داسې اورېدلي دي چې خوندو میراث مطالبه کړې ده، هغه اخیستل خو لرې خبره ده، مطالبه یې کړې ده، بیا ورونه او ورېرو د هغو خوندو سره سلام بند کړي، د هغه سره راسه درسه بند کړي، لکه یو بیګانه داسې غورځولي. فإلى الله المشتکا. دا څنګه مسلمانی ده؟ دا څنګه؟ حالانکه قرآن کې الله تعالی فرمایي تلک حدود الله، دا زما حدود دي. نارینه د پاره 2 حصې او د زنانې د پاره 1 حصه، که یو ورور یو خور ول 2 حصې، ورور ته 1 حصه، خور ته رسیږي. هغه د خور کمه حصه هم موږ د میراث نه ورکو. غور سره واوري، د خور حق چې په اولاد باندې په ځان باندې خوري دا سوچه حرام دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم څوک چې په حرامو جسم خپل لوی کې، د جهنم د اور د پاره د جسم ډیر مناسب. د ورونو ته گزارش دادی که د پلار په میراث کې لکه تاسو وایي 10 کروڑه والد صاحب میراث پرېښی دي، د خپل خوندو ته زکات مه ورکوئ. زکات خوندې مه ذلیله کوئ، خوندو ته خپل حق د میراث ورک. بیا به الله رب العالمین په دې دنیا کې هم سرخورو کې، آخرت کې هم. کم الله ډیر خلک دا وایي چې که خوندو ته میراث ورکړي نو زموږ سرمایه به کمه سي. کم الله چې په کروڑو روپۍ تا ته درکوي هغه درکولو باندې قادر دي، په واپس اخیستلو باندې هم الله قادر دي. په دې وجه باندې د خوندو داسې خوندې چې په میراث کې حق لري او د هغو بخښه جایز نه ده، هغو ته خپل په دنیا کې لا غاړې خلاص کې خپل حصه ورکړي. بیا به خوندې ضرورتمند محتاج نه، د بل چا سرمایې ته به زکاتو ته به سترګې نه یي کږې، خوندو ته خپل په میراث کې حصه ورکړي. الله رب العالمین چې څه ویل واورېدل عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.